بسم الله الرحمن الرحیم د سی پلس پلس نوې برخه ده. راځو پروګرام کار کوو په فنکشنز کې یو کلکولیټر جوړو. صحیح ده. او کلکولیټر به څنګه وي چې یوزر نه دوه نمبرې به اخلي او همدارنګه اپریټر به اخلي. چې کوم اپریټر مثلا زه ورته وایم چې دوه مې ورکړل او همدارنګه بیا وایم چې اپریټر ورکوم، زه وایم چې دا دواړه جمع که او دوه مې بیا ورته ورکړل، نو دې مجموعه به موږ سره راوځي چې دې مجموعه څه شی ده موږ سره، دې مجموعه موږ سره څلور ده. نو دا پروګرام موږ څنګه جوړو؟ دا پروګرام داسې جوړو او که چیرې موږ څه شی وکړه همدارنګه منفي مو ورکړه نو منفي به هغه کې موږ سره که چیرې جمع مو وکړه نو جمع عملیه به موږ سره کوي، او همدارنګه چیرې د څه شی وکړه ضرب عملیه مو علامه مو ورکړه نو ضرب عملیه به اجرا کوي، او همدارنګه که چیرې تقسیم علامه مې ورکړه نو تقسیم عملیه به موږ سره اجرا کوي، او که چیرې ریمایندر مې ورکړه نو ریمایندر به هم اجرا کوي. دې ریمایندر به تاسو کار کوئ. صحیح ده. زه په دغه څلورو شیانو باندې کار کوم. صحیح ده. نو دې باندې به تاسو خپله کار کوئ. راځم زه ورته وایم چې که دغه فنکشن ډکلیریشن ته اول لازم فنکشن ډکلیریشن کې ما ورته ویلي چې څه کېږي وایډ به اخلم، او وایډ کې زه ورته وایم ریټرن کوم نه ویډیو ریټرن پرېږدم، زه چې کوم ډایرکټ وایډ یا نل اخلم. صحیح ده. ویډیو نه ریټرن کوم چې مطلب موږ سره فنکشن خپله اکزیکیوشن وکړي. زه ورته وایډ اخلم. وایډ کې ورته وایم چې څه شی ورته کیلکولیټر مې واخیسته. کیلکولیټر زه ورته وایم چې فلوټ او همدارنګه کریکټر مطلب چې یوزر چویس واخلم بیا، او همدارنګه بل هم فلوټ اخلم. نو دا درې هغه مې واخیستل، مطلب اول کې به ویلیو ورکوم، بیا به اپریټر ورکوم، او همدارنګه بیا فلوټ یو بله ویلیو ورکوم. فنکشن ډیفینیشن کې څه شی کوم؟ فنکشن ډیفینیشن کې همدغه هوبهو همداسې څه شی کوم؟ کیلکولیټر فلوټ number 1 character user choice operator. user choice operator او همدارنګه float number second. ګوره موږ سره به چی شي نمبر 1 یوزر نه اخلي، یوزر چویس به اخلي او نمبر سیکنډ به اخلي. اوس دې دپاره چې مطلب نمبر 1 موږ نه واخلي نو دې کې څه کې دلته هم تاسو کولی شئ او همدارنګه دلته هم کولی شئ دا چې کوم یوزر نه نمبر یا چویس اخلي. صحیح ده. نو زه وایم چې شی که هغه به دلته باندې وکړم. دلته به څه کوم؟ دلته صرف دغه یوزر چویس باندې سویچ لګوم. صحیح ده. سویچ کوم. دې باندې تاسو پوهیږم. صحیح ده. پروګرام ډېر زبردست پروګرام ده. سویچ کې زه ورته وایم چې دغه یوزر چویس چې کوم اپریټر ده دا چې کوم دغه راځم دا کاپي کوم، دا کوم چې یوزر چویس اپریټر دا کاپي کوم او دی سویچ کې کوم. سویچ کې زه ورته وایم که چیرې اوس دې کې چې کوم کیس ورکوم. کیس که چیرې موږ سره څه شی شو دغه اپریټر موږ سره څه شی شو جمع شوه. صحیح. که چیرې د اپریټر موږ جمع ورکړله نو دې کې چې دې باندې دلته کار وکړه او بیا بریک کړه. صحیح ده. او که چیرې کیس دغه موږ سره چیرې د اپریټر د کیبورډ ما سره څه شی ده که چیرې ما دلته منفي ولیکله نو دلته چې که دغه موږ سره بل کار وکړه او دلته بریک که بیا بریک که. او که چیرې کیس دغه اپریټر موږ سره څه شی و اپریټر موږ سره د ضرب علامه راغله نو د ضرب عملیه اجرا که او بریک که بیا. او همدارنګه که چیرې موږ سره څه شی شو اخره هغه ده دې کې موږ سره که چیرې راغی چې څه شی تقسیم عملیه هغه مې ورکړله علامه مطلب هغه کوم اپریټر چې ده یوزر چویس اپریټر نو موږ سره چې تقسیم عملیه پرې باندې اجرا که او دلته بریک که. نو دې کې موږ سره چې اوسه پورې کوډ موږ نه لیکلی چې څه کار باید موږ سره وشي. که چیرې ما زه وایم جمع مې ورکړله نو جمع کې موږ سره چې شي دلته موږ سره سی اوټ کې موږ سره ووایي چې نمبر 1 دلته چې که پلس واچوه نمبر 1 پلس څه شی نمبر 2 نمبر 1 پلس نمبر 2. اوس دې کې موږ سره اوسه پر جمع شوي نه دي is equal to نمبر 1 جمع نمبر 2. دا موږ سره ګوره سټرکچر ده. زه وایم سی اوټ که نمبر 1 مثلا ما څه شی ورکړه کالینګ فنکشن کې ما دلته 15 ورکړه او دلته مې چې جمع عملیه علامه ورکړه او دلته مې هم 15 ورکړل نو 15 د جمع علامه به راشي پرنټ به شي جمع 15 به شي او از ایکوال علامه به راشي. بیا موږ سره چې نمبر 1 به د نمبر 2 سره جمع شي او پرنټ به کې موږ سره په سی اوټ کې. صحیح ده. سی اوټ په ترو سره کڅول کې موږ سره ال پرنټ شي.
نو دلته بیا راځم همدغه شی کوم اندا کاپی کوم اندا جمله او دلته هم پیسټ کوم او دلته هم پیسټ کوم او دلته هم پیسټ کوم صحیح ده لکه څنګه چې دلته پیسټ کړو و زه راځم دغه جمع په ځای د چې لیکم دلته منفي لیکم صحیح ده او همدارنګه از ایکوال ټو دلته هم منفي علامه چینج کوم دلته چې کوم زه ورته چې کا دا ضرب ده ضرب د ایکس په واسطه ښودلی شم ځکه چې دلته صرف پرنټینګ کوم او عملیه به په کوم ځای کې اجر کوم دلته و ضرب علامه ورته اچوم همدارنګه آخر موږ سره چې ده آخر موږ سره تقسیم ده تقسیم هغه مې واچو همدارنګه از ایکوال ټو نمبر 1 ډیوایډ کا په نمبر 2 باندې اوس دا خو موږ سره کمپلیټ شي مطلب چې دا نمبر اوس د کوم ځای راځي نمبر موږ سره چېږي دلته موږ ورته پاس کوو که نه نو پاسینګ په طریقې ماته ویلې وي په اولني ویډیو یوزر ډیفاین فنکشن ټیپس چې کوم موږ سره ول موږ وایو چې دلته خپله هم اخیستلی چې انټیجر زه ورته چې کا فلوټ نمبر 1 نمبر 2 کا او همدارنګه کریکټر یوزر چوایس صحیح ده یوزر چوایس کا اوس زه وایم چې outcome موږ ته وایي چې enter first number your which operation جمع اجرا کوي جمع عملی اجرا کوي منفي او که ضرب او که همدارنګه څه شی تقسیم دې نه کوم عملی اجرا کوي input ورکا همدارنګه enter second number یو inline واخله او دلته به چې کا سی ان کوم سره اوس نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 2 نشته سیدا نمبر 2 په ځای چې کا هغه کوم اپریټر شي دا اپریټر کوم یو د موږ سره user choice the user choice دا یو همدارنګه نمبر 1 می انپوټ ورکه user choice می انپوټ ورکه او نمبر 3 می انپوټ ورکه نمبر 2 نو دې ځکه چې کا فنکشن کالینګ ته اوس راځم د فنکشن کالینګ کې اوس ګوره موږ سره څه شي کوم د نیم لیکم د فنکشن کیلکولیټر کې زه ورته چې کومه دغه کوم چې یوزر نه دلته موږ سره انپوټ اخیستل شوی هغه ورته پاس کوم زه نمبر 1 همدارنګه اوس یوزر چوایس اپریټر کې چې کوم دغه یوزر چوایس دې ځای نه ورته پاس کوم نو زه چې کوم یوزر چوایس ورته پاس کوم همدارنګه نمبر 2 ورته پاس کوم دې فلو ګوره څنګه ده فلو یې داسې ده چې موږ سره به راشي دلته نمبر 1 او نمبر 2 ګوره ویریبل به جوړ شي نمبر 1 نمبر 2 د فلوټ ټایپ او همدارنګه بل کریکټر ټایپ دا چې یوزر چوایس ده اوس دلته به سی اوټ کې موږ ته وایي چې یو نمبر ورکړه بیا موږ سره چې جمع اجرا کوي او که نه منفي ضرب او تقسیم کوم یو عملیه اجرا کوي هغه علامه ورکړه او بیا چې که نمبر 2 موږ سره انپوټ ورکړه نمبر 2 انپوټ کړو موږ سره مثلا 15 مې ورکړه یوزر چوایس مې جمع ورکړه او همدارنګه 10 مې ورکړه په نمبر 2 کې اوس نمبر 1 کې موږ سره 15 یوزر چوایس کې جمع ده او نمبر 2 کې موږ سره 10 پروت ده اوس بل د راشي چې کېږي کلکولیټر هغه ته چې راغی دا خو به انیشیلایز شي په دې باندې چې کوم موږ دلته ورکړي کوم نمبر یې 15 به راشي نمبر 1 کې به سټور شي او یوزر چوایس کې به جمع سټور شي او همدارنګه نمبر 2 کې نمبر سیکنډ کې به هغه کوم لاس ویډیو چې موږ ورکړي هغه به سټور شي اوس به یوزر چوایس وګوري چې موږ چې ورکړي جمع ورکړي که نه دلته به راشي که چیرې منفي ورکړو دلته به راځي او جمع ورکړه اوس دلته به چې شي نمبر 1 پلس نمبر 2 به شي او از ایکوال ټو نمبر 1 پلس نمبر 2 به پرنټ شي او بریک بشي نور به کار ختم کیږي نو دلته به پروګرام ختم شي نو راځم دا چې کوم کمپایل او رن کوم نمبر 2 کې موږ سره نمبر سیکنډ دلته موږ نمبر 2 ورکړی صحیح ده نو دلته چې کوم دلته موږ څو ځای یوز کړی ده نو دې په ځای چې دا موږ صحیح کوو دلته به چې کوم زه ورته یم چې نمبر 2 کوم او دلته نشته ښه راځم چې کوم کمپایل کوم یو ځل ګوره چې وي enter first number which operator او همدارنګه enter first number زه ورته یم first number مې چې که 100 زه ورکوم زه وایي چې کوم عملیه پې اجرا کوي زه یم جمع عملیه پې اجرا کوم د څو سره زه وایم چې د 500 سره جمع کا او زه انټر کوم ګوره 100 جمع 500 از ایکوال ټو 600 جواب راغی او زه یم چې کوم دا بیا کوم زه ورته یم چې که لس ضرب کا سو سره زه یم لس ضرب که د
دې عدد سره 0 سره. نو ګوره 10 ضرب 0 څو شول 10 زره شول موږ سره جواب راغی. چې کوم عملیات اجرا کوي هغه عملیه ته به دا خپل کوډ ورځي هغه عملیه به موږ سره پرینټ کړي. نو دې کې تاسو پوه شئ چې مطلب څه شی وشول. نمبر 1 یوزر چویس شي او همدارنګه نمبر 2 شي ارګومنټس موږ سره پاس کړي دي او ریټرن ټایپ یې نشته. اوس راځم په یو بل اگزامپل باندې کار کوم او اگزامپل څه ده موږ سره اگزامپل موږ سره کمپیر کوو دوه ویډیوګانې کمپیر کوو. صحیح ده. وايد compare صرف compare نیم ورکوم. اول ته ورته چې انټیجر او انټیجر مطلب کوم نمبر غټ ده دوه نمبر ترمنځ کمپیریزن کوم. نو دې فنکشن نه لاندې براشم اول د ورته چې وایم چې وايد ریټرن ټایپ چې د وايد د نل ده او compare د فنکشن نیم ده او دې کې موږ سره چې د انټیجر نمبر 1 او نمبر 2 او دې کې چې کوم د فنکشن ډیفینیشن ته اوس فنکشن ډیفینیشن کې زویم چې دا فنکشن څه کار موږ سره به تر سره کی زویم چې نمبر 1 او نمبر 2 موږ سره کمپیر کړو. نمبر 1 او نمبر 2 کمپیریزن لپاره راځم چې موږ یو کنډیشنل اپریټرز ویلو سي د کنډیشنل اپریټر کوم به چې موږ سره کنډیشن چې کو د دوه نمبر ترمنځ نو هغه کچیر تاسو یاد وي هغه موږ سره کوم قسم هغه داسې و چې موږ بل ورکو چې نمبر 1 is greater than number 2. کچیر نمبر 1 is greater than number 2 د موږ یو کوشن مارک ورکو. هلته زور د سی اوټ موږ سره وایي چې first number is greater یا همدارنګه سي هم ورکو چې د نمبر منشن کېته او بیا چې کې is greater ولیکي دته ولیکي چې څه شي نمبر 1 او بیا چې کا د پرینټینګ وکړه او کچیر د سینو مطلب نمبر 1 is greater than number 2 نو نو بیا کنډیشن فالس شي کنه نو بیا به دې ځنه د فل کالن نه ورسته برازي دلته برازي او د بچی کې سی اوټ کی هو به هم دا سټیټمنټ کوم وزل د نمبر 2 لیکم ځکه چې نمبر 1 موږ سره greater than نه د دې سټیټمنټ ته برشي is greater او همدارنګه لازم ته دا فنکشن کال کوم compare نمبر 1 مثلا مارټین ولیکه نمبر 2 کې موږ سره چې وشه 40 اوس چې وی ګوره کمپیر کا موږ سره کمپیر اوس لاس او سلويخ ورکل لاس موږ سره په اول نمبر کې سټور شو سلويخ موږ سره په دویم نمبر کې دلته د فنکشن تر راغی ډیفینیشن ته نمبر 1 کې لاس سټور دی او د کې نمبر 2 کې سلويخ سټور دی اول نمبر کې لاس دویم نمبر کې سلويخ خاطر موږ ټایپ نه لیکلای انټیجر صحیح ده موږ اوس وایم کچیر نمبر 1 نمبر 2 نه ګریټر و ګوره دا ګریټر علامه مو ور کړی دا سیده کچیر نمبر 1 نمبر 2 نه ګریټر و آیا دا او کنه کوشن مارک ور کړی سی اوټ کا چې نمبر 1 کچیر از ګریټر و مطلب نمبر 1 ګریټر و دا کنډیشن موږ سره د شرط موږ سره تطبیق شو صحیح شو نو موږ سره چیک دا اولنې سټیټمنټ ایگزیکیوټ کړي چې مطلب هو نمبر 1 غټ دی د نمبر 2 نه او کچیر نو مې چې نمبر 2 از ګریټر مطلب دویم نمبر موږ سره دا نمبر چې کوم دا غټ دا کنډیشن موږ سره فالس ده نو لازم ما چې ګړي لاس سره مې ور کړی نو سې لاس د سرویتونه زیات نه ده نو موږ سره به دویم نمبر پرینټ کیږي چې دا تر ټولو مطلب غټ نمبر ده ګوره سیکنډ ښه اولنې فنکشن ایگزیکیوټ شو لازم چې لاس جمع کا د سلو سره لاس جمع سل څه شي دا موږ سره یو سل لاس راغی سلويه از ګریټر خو دلته موږ سره یو انلاین هم ضروری ده چې انلاین ورکو د هر یو ځای کې به انلاین ورکړئ خو زه صرف د جمع علامې سره ورکوم تاسو د نور سره ولیکئ صحیح ده بیا کمپایل او رن سل جمع کا د سلو سره ګوره سل جمع سل از ایکوال ټو 200 شو او بیا دویمه فنکشن ایگزیکیوټ کړئ چې سلويه از ګریټر موږ سره که چیرې لاس ګریټر و نو لاس به ایگزیکیوټ نو سلويه از ګریټر ولې سلويه از ګریټر ګوره موږ دلته لیکلي چې ګوره لاس او سلويه کمپیر کا که چیرې لاس ګریټر و د سلويه تونه نو موږ سره به چې کېده موږ سره به ایگزیکیوټ کېده چې لاس از ګریټر او که چیرې نو نو موږ سره سلويه از ګریټر نو سلويه از ګریټر ده کنه بالکل سلويه از ګریټر دین 10 ده نو دا و زموږ د نن ورځې ویډیو بل ویډیو کې به ان شاء الله په فنکشن باندې نور کار هم وکړو والسلام خو خیر راځو دریم پروګرام کار کوو وخت کم دی تر اوسه دریم پروګرام به داسې وي چې یو ټیبل کریټ کوو موږ نه به یوزر نه به یو ویډیو اخلي واید زه ورته یم چې ټیبل
او دې کې به څه کې موږ سره یو ویلیو به یوزر نه اخلي او هغه ویلیو باندې به څه شي کې موږ ټیبل جوړو دا دوه فنکشن به ختم کم یا دا به چې کوم دا به زنو ښه د مین فنکشن نه ښکته دلته فنکشن ډیفاین کوم فنکشن ډیفینیشن د پاره ازم زور ته فنکشن ډیفینیشن ډیکلیریشن تر ازم انداز چې کوم دا کاپی کوم کاپی میکه کول نو وروسته دلته پیسټ کوم ګوره دا ضروري نه چې د هر بیا ته ډیکلیریشن دلته وکړي او بیا دلته کار وکړي زه راځم چې کوم د ډیکلیریشن نه کوم ډایرکټ کې ډیفینیشن جوړوم بره به دلته راځي دلته به ډیفینیشن جوړوي ډیکلیریشن زه نو ورکوم ګوره ډایرکټ دلته ډیفینیشن ورکا اسانه کار صحیح ده دلته زه راځم د فنکشن کال فنکشن څنګه جوړوم زه ورته یم چې یوزر نه مطلب ویډیو واخله او هغه باندې کار وکړه دې کې به څه کوم دې کې به یو لوپ موږ سره کنسپټ راځي فار لوپ زه وایم چې لس پیره باید وچلېږي ځکه چې ټیبل موږ سره لس پورې ځي یو دوه ګوره ټیبل موږ سره داسې وي که نه چې یو ضرب دوه از ایکول ټو 2 بیا یو ضرب دوه ضرب د دوه از ایکول ټو 4 همدارنګه تر څو پورې تر 3 4 5 6 اووه اته نهه او لس پورې دا به چې کېږي دوه سره ضرب کېږي او از ایکول ټو دا عدد به موږ سره لیکل کېږي نو دې دپاره راځم زه چې کوم دا لوپ لس پیره چلول غواړم د لوپ واسطه موږ چې کوو ایټریشن ریپیټیشن کوی شو که نه بلکل کوی شو نو دې دپاره زه ورته یم چې انټیجر I is equal to 0 I is equal to 1 واخله I is less than or equal to 10 کا I plus plus کا اوس دې کې به چې شي دې کې موږ سره I موږ سره 1 شي آیا یو د لسو نه ورکوټی ده هو نو چې یو د لسو نه ورکوټی ده دا ځای به اکزیکیوټ شي دلته چې څه لیکلي یا کوډ بیا به څه شي آی پلس پلس شي آی سره به یو جمع شي ګوره دا څنګه مینینګ ورکوي آی از ایکول ټو آی پلس 1 مینینګ ورکوي آی پلس پلس صحیح ده نو آی پلس پلس موږ ډایرکټ لیکو دلته په پروګرامینګ کې دې کې زه ورته یم چې سی آوټ که موږ سره سی آوټ څرنګه که سی آوټ داسې که چې اول یو دو درې پرنټ که موږ سره صحیح یو دوه درې په چې کوم دغه آی ویلیو خپله پرنټ کوم دا آی ځکه چې اول به یو وي بیا به انکریمنټ شي د یو نه به دوه شي بیا به دوه از لیس دین کنډیشن به چک شي چې آیا دوه د لسو نه ورکوټی ده هو بیا به راشي دلته دا به اکزیکیوټ شي آی دوه بیا درې بیا څلور بیا پنځه همدارنګه تر لسو پورې چې از ایکول ټي ګوره از ایکول ټو لس شي او که چیرې یولس شوه دا ویلیو یولس د لسو نه ورکوټی ده نه مساوي ده نه نو چې نه ده نو بیا به لوپ ختم شي ښه دې کې زه ورته یم چې د ضرب علامه ماته ویلې څه شی کوو موږ دلته ایکس اخلو ایکس ځکه چې د ضرب علامې موږ صرف پرنټینګ دپاره نو دې کې به څه شی کوم دې کې زه ورته یم چې دې نه وروسته کومه ویلیو چې د یوزر نه اخیستل شوې ده انټیجر ګوره دلته انټیجر څه شی نمبر چې یوزر نه اخیستل شوی چې کوم باندې ټیبل موږ کریټ کړو نو هغه نمبر به دلته پاس کې او بیا به څه شی ورته وکړي از ایکول به ولګوي ځکه چې از ایکول دلته علامه تاسو ګورئ از ایکول علامه ده ګوره او یو دلته آی یو شه بیا د ضرب علامه راغله ایکس ګوره دلته ایکس علامه راغله بیا ضرب دوه شه دا نمبر څه شی موږ سره کوم یوزر چې ورکړی ده او دلته از ایکول علامه راغله او اوس د مساوي دوو سره څنګه کېږي ځکه چې د آی ضرب کېږي آی څه شی کېږي آی ضرب کېږي د څو سره د نمبر سره او دلته یو انلاین واخله صحیح اوس زه راځم دا فنکشن کال کوم دا ختموم دې کې فنکشن کالینګ دپاره راځم فنکشن کالینګ څه شی کوم دا فنکشن نیم لیکم فنکشن نیم موږ سره چې ده فنکشن نیم موږ سره ټیبل ده صحیح ټیبل مې ولیکه او ټیبل کې زه چې وایي اوس دلته یو نمبر غواړي مثلا زه ورته یم چې که د 10 نمبر موږ سره چې که ضرب زباني جوړه کړه د دوو څه بخښنه غواړم د دوو نمبر اوس دلته چې کوم زه وایم چې یوزر نه باید موږ سره انپوټ واخلي مخکې مې ویلي وه چې زه ورته یم چې input a number to create table چې ټیبل جوړول غواړي نو چې که یو نمبر موږ سره ورکړه ان به کې څه شی موږ سره نمبر او نمبر بل ته ډیکلیئر کوي وزل د چې کا پاس کا نمبر
دا نمبر موږ دلته پاس کوو. اوس دا نمبر به راشي چې کې د انټیجر دلته به سټور شي، یا به راشي چې کې I is less than I1 دا او I is less than، نو یو ضرب د څو شي نمبر موږ 2 ورکړی 2 به شي، او دلته به یو ضرب 2 شي، دلته به موږ سره ریزلټ پرینټ شي. درځم دا چې کوم دا کمپایل او رن کوم. بخښنه غواړم دا ما کمنټ کړي دي دا دواړه. ما سره چې کړه 2 ټیبل جوړ کا. ها یو 2 3 اوکې څه کې مسله ده موږ سره. ګوره موږ سره چې شي 1 2 2 2 2 4 3 2 6 4 2 5 6 6 2 16 7 8 9 2 13 10 بدیم شل. همدارنګه ته بیا دا چې کې دا پروګرام کمپایل او رن کا زم چې کې د لاسو ټیبل واخله. ګوره موږ سره چې 1 لس 2 لس شل 10 40 50 50 یا ته 90 همدارنګه سل. دا اضافي نمبر چې موږ سره پرینټ کړي هغه موږ د سی ان کې موږ سره پرینټ کړي. که چیرې دې نه پات شي واخلم زه دا واخلم چې سیسټم او د کلیر سکرین واخلم. نو موږ سره چې دا سیسټم ګوره دا شانتې زه وایم چې لس واخله is not design engine ښه CLS دی. نو موږ سره چې ابر سکرین کلیر شه 1 لس 2 لس 3 10 ګوره موږ سره سونه برزو نوٹ نه کوي کار. ها نو دا زموږ د نن ورځې پروګرام. په بل پروګرام کې به ان شاء الله پاسینګ د کم پاسینګ چې د ارګومنټس دې کې موږ سره چې اری اخلو صحیح ده. دې کې موږ د نن وروسته اری اخلو او بیا اری نه وروسته موږ سټرکچرز اخلو. مطلب د نن وروسته پروګرامونه مغلط کیږي. دا زموږ ساده پروګرام سول کم چې په دې درې څلور ویډیوګانو کې پوره کړل. والسلام.